د غونډې قدرمنو ګډونوالو د کابل باختر او رڼا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځیو قدرمنو مسؤلینو او رئیس صاحبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت محترم ویان صاحب او دغه راز د خبریالانو د بیلابیلو کمیټو استازو او مسؤلینو د ازموینې ملي ادارې قدرمن استازی خبریالانو قدرمنو حضارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دغه پرتمینې غونډه کې مو راسره برخه واخیسته او ګډون مو وکړ. امید رسنیزه شبکه چې له څه باندې 3 کلونو را په دې خوا په کابل او تر 10 زیاتو ولایتونو کې نشرات لري او دغه راز په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ او فعال حضور لري چې انځوریز مواد هم تر خپلو څارونکو او مینوالو رسوي. په همدې اساس دا چې رسنۍ او علمي بنسټونه یا هم تحصیلي بنسټونه څنګه کولی شي لا ښه همغږي او ښه همکاري ولري او دغه دواړه نهادونه یا رسنۍ او تحصیلي بنسټونه څنګه کولی شي چې په مؤثره توګه هغه محتوا یا محتویات یا خپرونې چې چمتو کیږي په ښه بڼه ترتیب او تر خپلو اوریدونکو یا مینوالو ورسوي او دغه راز څنګه کولی شي د ظرفیت لوړونې په پار داسې اساسي مهم او مفید پروګرامونه رامنځته کړي تر څو ځوانان او هغه ځوانان خصوصا چې په دغه وروستیو کې د ژورنالیزم په برخه کې د دوی انګیزه یو څه کمزورې شوې وه او داسې یو څه شتون درلوده چې ګواکې په رسنیو کې کاري فرصتونه محدود دي او دغه راز ځوانان نشي کولی چې په رسنیز ډګر کې دوی ته د کار فرصت وي. له دې سره پخوا کې بل هدف دا و چې وتوانیږو د رسنیزو نهادونو او تحصیلي بنسټونو په ګډه همکارۍ داسې ظرفیت لوړونې پروګرامونه رامنځته کړو تر څو د خبریالانو او د رسنیو د بیلابیلو برخو کارکوونکو لپاره اوږدمهاله او مؤثریت ولري. په همدې اساس امید رسنیز شبکې د کابل محترم پوهنتون دغه راز باختر او رڼا پوهنتونونه چې د هیواد په کچه داسې علمي بنسټونه دي چې ټولنې ته قدر ځوانان او داسې ځوانان وړاندې کړي دي چې الحمدلله موږ او تاسو یې نمونې لیدلی شو په هره اداره کې. نو دا به یوه پیلامه وي یو پیل به وي او امید رسنیزې شبکې دغه قدم اخیستی دی. موږ هیلهمند یو چې په دغه کاروان کې له موږ سره نورې رسنۍ هم یو ځای شي نور تحصیلي بنسټونه هم یو ځای شي دغه راز د خبریالانو ټولنې او اتحادیې را سره یو ځای شي تر څو وتوانیږو په ګډه همکاري باندې د ژورنالیزم په برخه کې د خبریالۍ په برخه کې او ولس ته د داسې معلوماتو وړاندې کولو په برخه کې اغیزمن ګامونه اوچت کړو چې له موږ نه وروستي نسلونه هم په موږ باندې وویاړي. په همدې اساس مو نن دا غونډه ترتیب کړې ده چې انشاءالله قدرمن ویناوال به هم په خپل نوبت سره ویناوې ولري. ما غوښتل په لنډو کې د امید رسنیزې شبکې هغه اهداف تر تاسو در ورسوم چې په نننۍ غونډه کې مونږ د څه لپاره دا غونډه ترتیب کړې ده او هدف مو څه شی دی. د دې غونډې له لارې به انشاءالله تعالی څنګه چې مې مخکې وویل مونږ به د عامه پوهاوي د خپرونو د پیاوړتیا او غښتلیتوب په موخه له دغو علمي بنسټونو سره په ګډه کار کوو. ورسره پخوا کې به د زموږ د همکارانو او دغه راز له پوهنتون څخه د تازه فارغ شوي محصلینو او هغه محصلین چې د پوهنتون په وروستي سیمسترونو کې دي څنګه کولی شو د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره علمي سیر یا هم د انټرنشپ یا کارآموزي فرصتونه برابر کړو. موږ بیا هم یو ځل مننه کوو له هغو نهادونو نه چې په دې برخه کې په ټول د څه باندې 4 میاشتو کې چې موږ دغه پروسه پیل کړې وه موږ بیلابیلې ناستې درلودې کمیټې تشکیل شوې وي تر څو وتوانېدو داسې یو میکانیزم رامنځته کړو چې دغه 3 علمي او تحصیلي بنسټونه چې د هیواد په کچه حتی د نړۍ په کچه د کابل پوهنتون
چې سره را یو ځای کو په یو ټغر کینو او د راتلونکي لپاره په داسې اساسي او علمي او مهمو پروګرامونو باندې سره سلا شو چې نوي نسل ته او هغه کسان چې انګیزې مړاوې شوي دي د خبریالي په برخه کې دوی ته هیله بخښونکي پروګرامونه رامنځته کړو انشاءالله. په دې برخه کې مونږ انشاءالله نورې پلانونه هم لرو او دا به مو پیل نه وي انشاءالله چې پر مخ بځو او ستاسو خصوصا د تحصیلي بنسټونو همکاري په دې برخه کې مهمه ده چې وخت نه وخت خپل نظریات له موږ سره شریک کړي او هغه څه ته چې اړتیاوي د ټولنې اړتیاوي د ژورنالیزم د ډګر اړتیاوي په هغه باندې لاړ شو په هغه مسیر باندې او قدم کېږدو او په آخر کې داسې یو میکانیزم جوړ وي چې نه تنها امید رسنیزه شبکه بلکې نور رسنیز نهادونه هم ورته پروګرامونه دوی لپاره د امید رسنیزه شبکې یو الګو وي. زه بیا هم له تاسو ټولو مننه کوم چې په نننۍ غونډه کې مو راسره ګډون وکړ برخه مو واخیسته انشاءالله نور ویناوال به هم وي زه وخت ورکوم نور ګډونوالو ته مننه چې برخه مو راسره واخیسته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.